یو بډای د ام صالحه د 2 کاله په عمر کې قرآن ته کېناسته 8 کاله ته 2 کاله ته چې ورسېدله د قرآن حافظه شوله دا قرآن ویل او قرآن زده کول یو بابا د 10 کاله په عمر کې قرآن زده کړو 10 کاله یو بډای د ام صالحه د 2 کاله په عمر کې قرآن ته کېناسته 8 کاله ته 2 کاله ته چې ورسېدله د قرآن حافظه شوله خمسه یو زنانه ده 40 کاله غیر وجونی ودي ام طلقه اره ورځ به 400 رکعاته نفل اره شپه به کول 400 رکعاته نفل او رابعه بصري به 500 رکعاته نفل کول نو برای کرم چې موږ ځان ناراسته نکو موږ اعمال وکړو دا دنیا دارالعمل دی